باندې شاید سمې ونه کړم یوې خوا ته تبلیغیان ملګري را سره دي او بلې خوا ته شاعران را سره دي او زه یو آرټیسټ یم ډراما آرټیسټ په مابین کې دوی دواړه یو په خیالي دنیا کې دي دا بلې او بل په دې دنیا هغوی سره چې کښېنې دا بلې دنیا خبرې درته کوي چې تر اوسه موږ نه دي لیدلې نو دوی وایي داسې دي داسې دي بیا دوی داسې په خوند هم درته بیان کړي زما کور ودان هم نن سبا وفات شوی نو داسې څوارلس دي دوه اویا دي بیا ښایستې دي بیا داسې بلب دي دلته شاعران چې دي هغه شاعران زه پېژنم چې په ګرد ژوند یې شلومبې نه دي څښلي او دوی شاعري ټوله په شراب او په ګرد ژوند یې ښایسته نجلۍ په دوربین کې او دوی دې داسې د زلفانو د باښوګانو د شونډانو تصویر درته پېښي ته به یا کټرینا کیف ته ولاړ شې یا مادوري دیکشت نو زه هیله لرم چې زه چې څه ووایم په هغه به تاسو اکتفا کوئ او زه نن سبا ما درته وویل چې په دوو خیالاتو کې یم په عشره باندې راوتلی یم د تبلیغیانو سره او داسې اچانک راغلم شاعرانو دا دواړه تقریبا یو رقم خلک او دا ګرد کمال چې دی یو د افګار صاحب دی الله دې درته عزت ورکړي دې سیده راوستلم هلته کښېنولم د عبدالرسیاب خټک صاحب سره په بغل کې دا زما دپاره ډېر لوی د اعزاز خبره او زه تقریبا دا درود دېرش څلور دېرش ورځې راغلی یم مورکۍ مې ناروغه ده هغه مې د علاج دپاره راوستې ده او د کیسر بټ صاحب زه ډېر شکرګزار یم کیسر بټ صاحب چې دی هغه یوازنی سړی دی چې په بلوچستان کې هم هر ځای د پښتنو یو غونډه دی په خبرې او په اسلام آباد کې چې چیرې د پښتنو یو غونډه هغه که د آرټسټان وي که د صحافیان وي که د شاعران وي دی تقریبا 3 هفتې مخکې په خبرې او د دې پښتنو د جنت ته د بیولو چې څومره ډېر غم د کیسر بټ صاحب سره دی انشاءالله د چا سره چیرې چیرې چې یو څلور پنځه پښتانه سره یو ځای شي دی دستي ماته ټلیفون وکړي وایي چې پښتون در پهنچې ووایي خو در پهنچو دعوت چلا نو زه یو څو خبرې چې همیشه زه محسوسوم د ټولو ښایسته خبره خو دا ده چې نن سبا د پښتو کتابونه نه چاپېږي د پښتو کتابونه په دې نه چاپېږي دا خبره ما په ټلویزیون مرکو کې د مختلفو خلکو سره همیشه کړې ده چې پښتو ختمه پښتو لیک لوست چې دی هغه د چا نه دی زده ستاسو د پښتونخوا په پښتنو کې به وي دا شی به تر اوسه پورې ځکه چې تعداد ستاسو ډېر زیات دی زموږ هلته چونکې پښتو پخوا په مسجد کې چلېدل په مدرسو کې چلېدل که نه دا دوی ډېرې ښې ادارې وې زموږ دا پښتو چې تر دې ځایه پورې رارسېدلې ده په دې کې د علماو ډېر لوی لاس دی هغوی به پخوا به دا تعلیم یافته یا لیک لوست به د علماو زده وو که تاسو په تېر وخت کې وګورئ یو خو خوشحال بابا دی رحمان بابا دی کاظم خان شیدا دی حمید بابا دی هغوی پر خپل ځای لیکن دا را رسولي چې دا پښتو د لیک لوست به چونکې د ملا صاحبانو زده وو په مدرسو کې به کېدی او په مسجد کې په دا دواړو ځایو کې اوس پښتو ختمه ده عربي یې ځای ونیوئ یا اردو ځای ونیوئ یا چې زموږ ادارې دي هلته ما چې په ټیکنس کې یو 23 کاله جواب کړی دی هلته هم وایي چې که دې پښتو وویل جرمانه 50 روپۍ به جرمانه وه که تا پښتو په اسکول کې وویل په تعلیمي اداره کې نو 50 روپۍ به ته جرمانه نو د ټولو د پریشانۍ خبره دا ده چې پښتو به ختمه شي لیکن د پښتو سره که د چا لیک لوست د پښتو دی زده رحمان بابا ختمیږي خوشحال بابا ختمیږي اجمل خټک ختمیږي غني خان ختمیږي او څه چې د پښتنو هغه خزانه ده د حکمت په باره کې د شاعري په باره کې د معیشت په باره کې د سیاست په باره کې زموږ هغه خزانې د افغانستان چې کومه لایبرري وه که ستا پښتو نه یې زده نو دا ګرد شان ختمیږي باقي خبرې خو ډېرې زیاتې دي یوه خبره چې راشد خټک صاحب چې د دې کتاب لیکوال دی
کتاب خو ما نه دی ویلی خو دا نوم یې ډېر ښایسته دی پیغله توبه نو زه نن سبا لکه څرنګه چې ما درته وویل افغان صاحب ما کور ودان وفات شوی دی زه چې د کونډې نوم واورم نو مې درې ګیله نه